ملګرو له یوې بلې تازه مو خبر کړم. د کرکټ لوبغاړو او د کرکټ بورد له چارواکو سره ډیره سخته جګړه کړې ده. یوه بدبختي خو نه ده، له هرې طرفه بدبختي ده. ملګرو راځئ چې ووینو جګړه په څه ولې شوې ده. د پښتون ون ټلویزیون ټولو قدرمنو مینوالو او لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. یوې بلې نوې تازه ویډیو ته درته ښه راغلاست وایم. د افغانستان په کرکټ بورډ کې د لوبغاړو او د بورډ د چارواکو ترمنځ شخړه شوې ده. په دغه شخړه کې د کرکټ بورډ له سی او او لطف الله ستانکزي سره د ټیم کپټان راشد خان، حشمت شهیدي، نجیب زدران او ځینو نورو لوبغاړو ګډون درلود. د کرکټ بورډ یو چارواکي خبریال ډاټ کام ته وویل چې اوسنی کپټان راشد خان پخوانی کپټان گلبدین هم د دغې شخړې لور ته راکش کړي دي. شخړه د نړیوال جام په دوران کې د میچونو پر فیس رامنځته شوې ده. لوبغاړي د نړیوال جام پر مهال د میچونو د فیس د هغه ژمنه شویو پیسو غوښتنه کوي چې له دوی سره د کرکټ بورډ پخواني چیرمن عزیز الله فضلي لور شوې وه. هغه وخت عزیز الله فضلي د کرکټ لوبغاړو ته د $3,000 میچ فیس ژمنه ورکړې وه. خو د کرکټ بورډ بل غړي او پخواني چیرمن مارشل بیا ویلي وو چې لوبغاړو ته د میچ فیس له $3,000 تر $15,000 ته پورته کړل شي. د افغانستان د ملي ټیم یو لوبغاړي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي خبریال ډاټ کام ته وویل چې اوس د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې لوبغاړو د نړیوال جام پر مهال سیمې لوبې نه کوي. د افغانستان نوم او وقار ته یې زیان اړولی دی، ځکه ورته ژمنه شوي $3,000 د میچ فیس نه ورکول کیږي، بلکې د یو میچ پر سر به $1,000 ورکول کیږي. د کرکټ بورډ څخه سرچینو خبریال ویب پاڼې ته ویلي دي چې همدا موضوع د دې سبب شوی چې کپټان راشد خان د سی او یعنی اجرایوي رئیس خلاف پراخ کمپاین شروع کړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ که څه هم په نوم چیرمن لري، خو چیرمن فرحان یوسفزي په بورډ کې نه لیدل کیږي او همیشه بهر په خپل تجارت بوخت وي. د نړیوال جام پر مهال د کرکټ نړۍ والي شورا ICC افغان کرکټ بورډ ته نړیوال جام ته تر لار موندلو سمدستي وروسته $1 ملیون بودیجه ورکړه. د هغې بودیجې له مخې د افغانستان د کرکټ ټیم سکواډ ته د هر هغه لوبغاړي ته چې لوبه کې برخه اخیسته $3,000 میچ فیس ورکول کېده او هغه لوبغاړي چې په سکواډ کې موجود وو او لوبه یې نه کوله د $2,000 ژمنه ورکول شوې وه. سرچینې وایي چې د ملي لوبډلې کپټان راشد خان د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس ته اخطار ورکړی چې که چیرې غواړي چې اجرایوي رئیس پاتې شي نو د نړیوال جام د میچ فیس هر لوبغاړي ته $3,000 ورکړي. دا چې دا سلګونه زره ډالر کیږي. کرکټ بورډ لوبغاړو ته ویلي چې دومره بودیجه هغه لوبغاړو ته نشي ورکولی چې په ټول نړیوال جام کې یوه لوبه هم ونه ګټله او د پردیو لیګونو لپاره ښې لوبې کوي. تر اوسه د افغانستان کرکټ بورډ په دې تړاو په رسمي ډول څه نه دي ویلي، البته له دې موضوع نه د کرکټ بورډ ټول مشران خبر شوي دي.